درنو لیدونکو السلام علیکم. محمد جمال صاحب هیله چې روغ جوړ او صحتمند باست. درنو لیدونکو تېره ورځ موږ په فعل باندې غږېدلي وو، د هغه په مثالونو باندې غږېدلي وو. درنو لیدونکو نن ورځ به د زمانې له مخې فعل در وپېژنم. زمانې له مخې فعل په درې ډوله ده. اول د حال زمانې فعل، دویم د تېر زمانې فعل او دریم د راتلونکي زمانې فعل. اول د حال زمانې فعل هغه کلمه ده چې د یو کار کول په حال یا جاري زمانه کې څرګند کړي. لکه زه کتاب لولم، زه فاعل، کتاب مفعول، لولم د حال زمانې فعل ځکه چې دا عمل اوس ترسره کیږي. دویم احمد ډوډۍ خوري، احمد فاعل، ډوډۍ مفعول، خوري د حال زمانې فعل ځکه چې دا عمل اوس ترسره کیږي. اوس د تېر زمانې فعل ته وګورئ. هغه فعلونه دي چې د یو کار کول په تېره زمانه کې وښیي. لکه ما ډوډۍ خوړلې ده، ما فاعل، ډوډۍ مفعول، خوړلې د تېر زمانې فعل. اوس دلته خوړلې کله ده؟ تېر زمانې خوړلې ده. دویم هغه درس لوستلی و، هغه فاعل، درس مفعول، لوستلی د تېر زمانې فعل ځکه تېر زمانې فعل ته وایي ځکه چې دغه تېر وخت کې ترسره شوی دی دا عمل. درنو لیدونکو اوس د راتلونکي زمانې فعل ته غوږ شئ. هغه فعلونه دي چې د یو کار کول په راتلونکي زمانې کې راوښیي. لکه جاوید به موټر ومینځي، جاوید فاعل، موټر مفعول، ومینځي د راتلونکي زمانې فعل ځکه چې دغه موټر اوسه پورې مینځل شوی نه ده، په راتلونکي کې به ومینځل شي. دویم خالد به کالي وګنډي، خالد فاعل، کالي مفعول، وګنډي د راتلونکي زمانې فعل ځکه چې دغه وګنډي دا اوسه پورې ترسره شوی نه ده، په راتلونکي کې به ترسره شي. درنو لیدونکو زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې مو په لیره سپارم. الله مو مل شه.